بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نن ما مخکې تاسو ته وویلې چې دې درس کې غواړم چې د حروفو په صفاتو باندې لږ نور هم تمرین وکړو تر څو موږ وشو کولی په دې باندې موږ توانایي او قدرت پیدا کړو څنګه کولی شو چې د یو حرف صفات راو باسو، یا به وروسته بیا دغه د حروف و صفات سره د حروف و مخارج هم را باسو. وروسته مرحله کې بیا د دغه صفات و تأثیر هم معلومه و چې دغه صفات چې ما په دې حرف کې اجرا که عملی مې که مراعات که په نتیجه کې حرف کې څه تغییر او څه اثر په حرف باندې پرېوته، هغه به انشاءالله د امتحان نه وروسته درسونو کې بیا هغه راځي. دلته صرف دغه تیر څو ورځې چې موږ تقریري او څه کله کله لیکلو دا امتحانونه وشو، دغه دپاره د هغې په تعقیب باندې چې څو موږ هم نور هم وتوانیږو هغه ملګري قاري صاحبان چې په ډار کې چې څنګه به معلومیږي نو د دغه حروفو صفات معلومول غواړو. لکه مثلا موږ د یو حرف صفت معلومول غواړو، مثلا جیم دا یو حرف ده. اوس موږ دا معلومول غواړو چې په جیم کې د صفات لازمه متضاده او صفات لازمه غیر متضاده کم کم صفات پکې موجود دي. د هغې دپاره موږ اول دا کوو، مجموعې موږ ته ټول یاد دي، مجموعې موږ ته ټول یاد دي، تعریف د صفاتو هم موږ ته یاد ده. اوس صرف ذهن کې راوستل او ذهن کې حاضرول داسې کار به کوو. اول صفات لازمه متضاده و مخې ته کیدو، ځکه موږ ویلې صفات لازمه متضاده 15 د 15 ضد دي. په یو حرف کې یوازې څو راتلی شي؟ 15 راتلی شي، یعنی هغه ضد یې نشي راتلی. صفات لازمه د جملې نه په هر حرف کې به څو دانې وي؟ 15 به وي. او چې کله چې دا 15 پوره کړل د هغې نه وروسته صفات عارضه ورته ځو، نه صفات غیر متضاده ورته البته بخنې سره صفات لازمه دي خو غیر متضاده دي. هغې کې هم لټوو ځکه چې هلته هم ځینې صفتونه داسې دي چې ځینې حروفو دپاره هلته هم موجود دي، نو هغه به مور سره یو ځای کړو. نو چې وبګورو بعضو کې به 15 پاتې کېږي، بعضو کې به 6 وي، او بعضو کې کېدای شي چې 7 هم راشي. مثلا جیم ده، جیم موږ رااخلو په لومبنیو 2 جوړو کې ګورو، تلاش یې کوو. د اولني جوړې نومونه چې دي همس او جهر. اوس موږ دا لټوو چې دا په همس کې وي که جهر کې وي. د دواړو مجموعې زموږ په ذهن کې دي. نو د جهر مجموعه لږه ډیره ده، حروف ډیر دي، او د همس مجموعه لږه لنډه ده. زر کولی شو چې تلفظ ورباندې وکړو، او چې کله دا پریکټس ډیر شوی بیا تلفظ ته هم ضرورت نه پیدا کیږي. جیم په خپله پوهېږي چې فحث او شخص سکت کې نشته. کله تلفظ هم پې ونه کوې چې مطلق یې ولیکل شو، ته په دې باندې پوهېږي چې جیم په محموسو کې نشته. کله چې محموسو کې نه وي، زمونږ طریقه کار دا ده چې دا به د په ضد کې ضرور موجود وي. چې همس په دې کې نه وي نو چې به پکې موجود وي؟ جهر به وي. او چې په کومو حروفو کې جهر راغی هغې ته به څه شی وایي؟ مجهوره. لہذا جیم په اوله جوړه کې څه ده؟ مجهوره. صحیح شو؟ اوله جوړه کې دا مجهوره ده. ها پیدام که دوهمه جوړې ته راځو. په دوهمه جوړه کې څو صفتونه دي؟ 3. شدت ده، رخوت ده، او د شدت او د رخوت ترمنځ توسط هم وجود لري. اوس دلته لټوو چې جیم پر دریو کې به هم یو کې راځي، هغه دوی د ضد د بلا پکې نه راځي. اول د شدیده و مجموعه لټوو، اجیدو که قطابه شته شته. نو لہذا په دې اول قدم کې موږ ته پیدا شوه. نو اوس پسې د عمر مجموعه لټول پکار دي، او نور پسې د رخوت مجموعه لټول پکار دي. او دا موږ تاسو ویلی و چې شدت صفت په کومو حروفو کې چې راغې نو هغې ته به څه ویلی کېږي؟ شدیده. لہذا جیم په دوهمه جوړه کې څه ده؟ شدیده. دوهم جوړه کې دا شدیده ده. دو جوړو کې په دې 2 جوړو کې څو صفتونه دي؟ 15. جوړې 2 دي، صفتونه پکې څو دي؟ 15 دي. په 15 کې دی په 2 کې راغی، یعنې هلته اول کې اولني 2 د جملې نه مجهوره شوه،
او د دې مې جوړې چې 3 صفاتونه د هغې کې دا شدیده شو، لهذا دا مجهوره هم ده او شدیده هم ده. جیم هم مجهوره ده او هم شدیده ده. تر دې ځای خو راورسېدو. زو اوس درېیمې جوړې ته. درېیمه جوړې کې بیا څو صفتونه دي؟ 2. یو ته ویل کېږي استعلا او بل ته ویل کېږي استفال. اوس موږ هم دغه جیم دغه دواړو جوړو کې لټو چې دا اوس استعلا په دې کې موجود ده که استفال پکې موجود ده. که استعلا پکې راغلی او بیا به دې ته کوم حرف وایو؟ مستعلیه. او که مستعلیه نه وه نو بیا به څه شی وي؟ بیا به مستفله وي، ځکه هغه به استفال به پکې وي، ځکه د استعلا ضد استفال ده. نو چې استعلا پکې نه وي نو استفال به پکې ضرور وي. لهذا دې دپاره چې دا موږ ولټو د استعلا مجموعه په ذهن کې راولو، په خولې ویو، ذهن کې را حاضرو. خص ضغط قض، په دې کې جیم شته؟ نشته. چې نشته نو هلته چې دی نو د هغه مجموعې ته اوس موږ نه ځو، د استفال مجموعې ته. لهذا نشته نو دا کم حرف شو اوس؟ مستفله. مستفله په درېیمه جوړه کې جیم مستفله شو. راځو څلورمې جوړې ته. څلورمې جوړې کې بیا څو صفتونه دي؟ یو ته ویل کېږي اطباق او بل ته ویل کېږي انفتاح. اوس اطباق او انفتاح کې جیم به په کومو کې وي؟ ځکه د په اطباق کې څو دي؟ کوم حروف دي؟ صاد ضاد طا ظا. دغه څلور مطبقه دي، ځکه اطباق پکې راغی. نو چې د څلورو کې نشته نو جیم به اوس په چېرته پیدا کوو؟ دا به منفتحه حروفو کې پیدا کوو. انفتاح صفت په دې کې موجود ده، او په کومو حروفو کې چې انفتاح راغی هغه حروف ته بیا څه ویلی کېږي؟ منفتحه. لهذا جیم په څلورمه جوړه کې څه شی شو؟ منفتحه. منفتحه. صحیح شو؟ څلورمې جوړې ته ورسېدو. دلته انفتاح ده. راځو پنځمې جوړې ته. پنځمه جوړې کې بیا 2 صفتونه دي، اطلاق او اسمات. اوس که چېرته په جیم کې اطلاق وي نو دې ته به مطلقه ویلی کېږي، او که جیم کې اطلاق نه وي نو بیا به اسمات پکې وي، ځکه ضد اسمات ده نو بیا به ورته مثبته ویلی کېږي. او د دواړو جوړو هغه مجموعې په ذهن کې بیا را حاضرول غواړي. کتاب مخې ته را کتل غواړي چې جیم اوس چې دی نو فر من لبن کې شته، لهذا مطلقه ده. نشته؟ څنګه غلی شوی نو شکي غوندې شوی؟ وی به ګوره نشته؟ نشته. فر من لبن کې شته؟ نشته. ښه ډاډه غږ کوئ نشته مړه؟ نشته که نه؟ نشته. فر من لبن کې نشته. چې نشته نو مطلقه هم نه ده، ځکه فر من لبن د اطلاق حروف دي، نو چې دا پکې نشته نو مطلقه هم نه ده. چې یو شی مطلق، یو حرف مطلقه نه وي، د مطلقه مقابل کې څوک واقع ده؟ مثبته ده. لهذا دې کې اسمات ده. چې اسمات ده نو جیم په پنځمه جوړه کې او یا د صفات لازمه متضاده او په آخري جوړه کې څه ده؟ مثبته ده. مثبته. صحیح شو؟ اسمات پکې راغی. اوس دا ګورو چې دا 5 خو پوره شو. موږ تاسو ویلو په هر یو حرف کې به 5 صفاته موجود وي، ځکه 10 صفتونه دي او 5 د 5 ضد دي. نو دا یو کې چې نه وي بل به پکې ضرور موجود وي. نو اولنۍ جوړه کې د مجهوره شوه، په دویمه جوړه کې د شدیده شوه، په درېیمه کې د مستفله شوه، په څلورمه کې منفتحه شوه، او په آخره او په پنځمه کې مثبت شوه. یو نظر په د غیر متضاده هم واچو چې جیم هلته هم څه شی لري که نه لري. نو هلته موږ په غیر متضاده کې څو صفتونه لرو؟ ګوره صفیر لرو، قلقله لرو، انحراف لرو، تکریر لرو، تفشی لرو، استطالت لرو او غنه لرو. لرو کنه؟ جیم کې غنه صفت شته، صفیر صفت شته، لین صفت شته، انحراف شته، تکریر شته، استطالت شته. دې کې یو هم نشته. لهذا متضاده او کده نه لري. قلقله لري. ماشاءالله. او یاد شوی ګوره قلقله لري. دا قلقله معنی پاتې شو کنه؟ تاسو مې پرېښې وه چې تاسو یې ووایئ. قلقله لري ځکه چې د قلقلې حروف څو دي؟ 15. مجموعه څه ده؟ قطب جد. دا جد کې دا جیم راغی کنه؟
لہذا دا په غیر متضادو کې د قلقلې صفت لري. نو چې کوم حرف د قلقلې صفت لري نو هغې ته به کوم حرف وایي؟ مقلقل. مقلقل دا. لہذا جیم په صفات لازمو کې څو صفت لري؟ شپږ. پنځه متضاده دي صفات لازمه، دا خو هم لازمه ده که نه؟ صفات لازمو کې ټول څو شول؟ شپږ. اوس دا راځو چې دغه شپږ واړه اصلا د دې درس له وروسته پاتې ده تاثیر یې، خو موږ عملا تاسو ته یو پریکټس غوندې کوو. جیم مجهوره ده. ښه تاسو ته وایم کوم حرف چې مجهوره وي نو هغې کې به څه کېږي؟ آواز به جګ وي او سا به که بل څه شته؟ دو کاره دي. آواز به جګ وي خو سا به بنده وي. کوم حرف چې شدیده وي، شدیده وي آواز به فورا بندیږي او حرف به قوي او سخت وي. مستفله او منفتحه چې په کوم حروف کې دواړه یو ځای شو هغه به ښه باریک به وي، ځکه استفاله هم باریکي غواړي او انفتاح هم باریکي غواړي. او اسمات چې په کوم حروفو کې وي هغې ته به مثبته وایي او مثبته حروف ادا کولو په وخت کې به د مخرج نه په سختۍ سره او کلکوالي سره او اصارېدلو سره ادا کېږي. صحیح شو؟ او په آخر کې مقلقل هم ده. د قلقلې د وجې نه به دغه آواز چې مخرج ته لاړه، آواز یې جګ و، مخرج ته لاړه فورا بند شو، باریک ادا شو، په اصارېدلو سره ادا شو، بیرته به آواز د قلقلې د وجې نه شاته راتنبیږي. لاړه مخرج ته، مخرج ته آواز لاړه شدت د وجې نه، فورا بند شو شدت د وجې نه، آواز کې جګوالی موجود و د جهر د وجې نه، باریکوالی پکې موجود و د استفاله او د انفتاح د وجې نه، او اسمات د وجې نه لږ اصارېدلو سره ادا شو. یعنې ډایرکټ لکه ښویېدلو غوندې یو شی ښویه نه شو، بلکې هلته لږ اراده او قوت ته پکې ضرورت پیدا شو. حتی ټول کارونه وشول، آواز یې باریک و، جګ و، سخت و، قوي و، اثار شو. د ټولو نه وروسته په آخر کې یو کار بل کېږي چې آواز بیرته شاته راتنبیږي. دغه کوم صفت ده؟ قلقله. په دې پنځو په جیم کې هم دقه شیان دي. ښه اوس مثلا اجمعین، اجمعین، آواز جګ ده که نه ده؟ دا یې چا کمال ده؟ دا چې فورا بندېږي دا یې چا کار ده؟ چې حرف قوي او سخت دی چا کار ده؟ شدیده ده. دا چې اوس اوج غټ نه ده باریک ده، دا یې چا کمال ده؟ او دا چې مثلا هلته مخرج کې ایساري زور غواړي که نه، دا یې چا کار ده؟ او دا چې بخیر آواز ځي هلته او بیرته شاته راتګي دا یې چا کار ده؟ نو حرف جیم خو تاسو دړې وړې که نه ټول شیان پکې راووتو، عملیات شو. دا یې جهر، دا یې شدت، دا یې استفال، دا یې انفتاح، دا یې اسمات، دا یې قلقله. لہذا جیم مجهوره شدیده ده، انتهایی قوي او سخت حرف ده، قوي او سخت حرف ده، ځکه سا یې د جهر د وجې نه بندېږي، آواز یې د شدت د وجې نه بندېږي. صحیح شو؟ باریک د دغه دواړو مستفله او د انفتاح د وجې نه ادا کېږي، اسمات د وجې نه مخرج کې لږ اصارېږي، او قلقله کې چې د اصارېدو نه وروسته به آواز بیرته شاته راتنبیږي. والسماء ذات البروج. جیم صحیح ادا شو؟ بروج، بروج، بروج کې ګوره آواز جګ شو، فورا بند شو، باریک ادا شو، مخرج کې لږ اثار شو، او په آخر کې آواز شاته راوتنبېده. بروج، 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 بروج. قل اعوذ برب الفلق. فلق آواز خو فورا بند شو د شدت د وجې نه، او جهر د وجې نه سام بنده شوله، خو آواز خو جګ ده، او دلته استفال انفتاح د وجې نه چې دی نو قاف ده دلته، نو دلته مستعلیه حر ده، غټیږي، اسمات د وجې نه ایساریږي، خو بیرته د قلقلې د وجې نه فلق باندې اکتفا مه کوه. دا پنځه خو ادا شوي دي، هغه یو پاتې ده فلق، دا ق سره دا مدا شو. صحیح شو که نه؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود. موعود
دال مجهوره، دال شدیده، دال مستفله، دال منفتحه، دال مسمته او دا مقلقل. لکه جیم غوندې ده. موعود، موعود نه موعود شدت د وجې نه بند شو، بیرته د دا څه شی ده؟ قلقله ده. واضحه شو انشاءالله. دا خو یو حرف شو. بل حرف راته وای. ها ضاد. ضاد اوس بیرته مقاول قسم، بیرته اول ته راځو، اولنی جوړې ته به راځو. ضاد په اولنیو دوو جوړو کې کوم حرف ده؟ ها مجهوره. ولې مجهوره ده؟ ځکه محموسه نه ده. ولې مجهوره ده؟ ځکه چې محموسه نه ده. لنډه خبره ده که ضد ده که نه. ګوره دا پوښتنې نه دي، کله به اخونه تاوی، کله به دې خونه سر یې مغه یو ځای ته راځي. مجهوره ده هلکه نه ده مجهوره ده. ولې مجهوره ده؟ پسه پوهېږي. ځکه پوهېږم چې محموسه نه ده که نه. یو شی چې محموسه نه وي هغه به څه شي؟ مجهوره به وي. صحیح شو؟ مجهوره ده. لہذا ضاد دلته مجهوره ده. اولنۍ جوړه کې مجهوره ده. ها دویمه جوړې ته راځو. په دویمه جوړه کې ضاد هم غټ حرف ده، قوي حرف ده، شدیده ده. ها غټ حرف ده که نه؟ نه ده. ها بیا متوسط بینو. ها رخوه ده. ګوره ماشاءالله رخوه. رخوه. درېیمه جوړې ته راځو. مستفله ده. نه ده مستفله؟ نه نو دا مستفله ټول څو حروف دي؟ درویش. دویش. نو دویش کې یو ضاد ده که نه؟ نشته. ولې نشته؟ ځکه چې دا په مستعلیه مجموعه کې ده. خص ضغطوین هلته چې موجود ده نو مستفله کې بیا راتلی نشي. لہذا دا مستفله نه ده بلکې مستعلیه. څلورمه جوړه کې دا منفتحه ده. مطبقه ده. شاباس. مطبقه. او په پنځمه جوړه کې مسمته ده. دا هم پنځه پوره شول که نه؟ غیر متضادو کې صفیر کې شته؟ ولې صوت شته که نه؟ صوت شته که نه؟ دا ضاد ده. صوت خو دا ملګري دي اکثر یو ځای راځي که نه؟ صوت ضاد نشته، صفیر کې نشته، لین کې نشته، قلقله کې نشته. یاره قلقله کې به وي ځکه دا قلقله اکثر خلک کې قلقله کوي. ګوره نشته، هغه هم نشته، لین هم نشته، انحراف هم نشته، تکریر هم نشته، تفشی هم نشته. واخر کې یو ځانګړی صفت ده چې استطاله ده چې همدغې د ډېرو حروفو نه څه شی کړی ده؟ بیل کړی ده. په غیر متضادو کې استطالت. استطالت پکې موجود ده. ښه اوس راشو دلته جهر د وجې نه چې دا تاسو وویلی چې په اوله جوړه کې دا مجهوره ده. صحیح شو؟ مجهوره. د مجهوري کمال څه و؟ سا بندېدل او د آواز جګوالی. دا باید چې جهر مخې ته راشي دا دوه خبرې به ستاسو ذهن ته ډایرکټ پرېوځي. جهر یعنې سا بندېدل، جهر یعنې د حرف آواز اوچتېدل. ښه دلته کې اوس په دویمه جوړه کې رخوت ده. رخوت کې څه شی ده؟ نخوت کې نرمي او د آواز جاری کېدل. صحیح شو؟ په درېیمه او څلورمه جوړه کې مستعلیه هم ده او مطبقه هم ده. موږ ویلو چې هر مطبقه مستعلیه ده. چې مطبقه را نو مستعلیه کې به هیڅ شک هم نشته. لہذا استعلام پکې ده، اطباق هم پکې ده. چې په کوم حروف کې دواړه یو ځای شي، استعلا او اطباق، هغه حروف به انتهایی ډک ویلی کېږي. ښه ډک به ویلی کېږي. استعلا ډک، اطباق ډک، ډک جمع ډک مساوي کېږي. صحیح شو؟ ښه ډک سره خبره ورسېدلی. دا شو مستعلیه مطبقه یعنې ښه ډک. آخر کې ازو مثبته ده. آیا اسمات پکې شته؟ اسمات کې څه دي؟ اصارېدل دي. ډایرکټ نه ادا کېږي لکه فا او لکه میم لکه با، بلکې لږ قوت او زور غواړي. دا به مو شي. او آخر کې استطالت ده چې لږ اوږدوالی پکې. اوږدوالی به ولې نه پیدا کېږي؟ یو خواته په مخرج کې اصاره،
بل خواته مخرج ماشاءالله ټول درې جریبه ده ټول جبه هغه ده صحیح شو هغه رأس اللسان نیول تر حافة اللسان پورې دا ټوله ساحه حافه د مخرج ده او بیا د کوم غاښونو سره چې لګېږي هغه ماشاءالله په ټولو کې ډېر دي 5 غاښونه دي او هر یو غاښ چې دی نو یو متر ده ځکه آخرني غاښونه دي که نه بلوکي غاښونه دي ټول غټ صحیح شو ها او بیا سره د دې ټولو فراخي د غټوالي د ډېروالي بیا پکې تدریج هم پروت ده یعنی یو بل پسې به لګېږي نو دا ټول شیان دا ایجابوي چې دا حرف به د نورو حروفو په نسبت باندې لږ وخت او زمان نیسي همدغه ته ویل کېږي څه شی استطالت اوږدوالی دا حرف چې ادا کېږي نو ډایرکټ به دا د دال غوندې نه ادا کېږي نو لہذا ضاد مجهوره رخوه ده مجهوره رخوه دا نرم ده خو دومره نرم ځکه نه ده چې هلته جهر کې د ساه بندېږي نرمي پکې شته د رخوت د وجې نه خو نرم ده خو خوړینګ نه ده په خبره ورسېدې نرم او خوړینګ ترمنځ فرق شته که نه پېژنې که نه یو شی نرم وي که نه او دا اوګره خو پخ کړي که نور شی نه یا خلک ورته چې نری وایي که نه هغه نری خوړینګ وي ولې د خلک مړی ترې نه جوړوي او د نری نه خو مړی نه جوړېږي صحیح ده که نه خوړینګ وي هغه نو دلته دا خوړینګ نه ده خوړینګ ځکه نه ده که چېرته دلته د جهر په ځای باندې دلته همس راغلی وی بیا به دا خوړینګېده ځکه همس هم نرمي غواړي او رخوت هم نرمي غواړي نرم جمع نرم مساوي کېږي خوړینګ سره نو د لحاظه دلته همس نشته چې همس نشته که نه چې همس نشته نو خوړینګوالی هم پکې نشته نو لکه جهر د وجې نه به دې کې لږ غوندې سختي به پکې پروت وي ځکه پکې سختي پروت چې ساه یې بندېږي جهر خو مونږ ویلی یو که نه ساه به بندېږي دلته جریان پیدا کوي دې باندې انشاءالله وروسته پوهېږي دا چې مونږ خو لا داسې مخکې نه مخکې ذهن سازي کوم ستاسو دا چې دا ورپسې چې کوم بحث روان ده که نه هغې کې بیا همدغه شیاني دا ټول 2 3 یو مونږ خو تر څو یو پسې ګرځو بیا به 2 کېږي 3 کېږي 4 کېږي دا اوس چې کوم تاسو ته لګیم د دې درس را پاتې ده صرف ذهن سازي دپاره دا خبره کوم چې د صفاتو موضوع تاسو ته ښه واضحه شي مجهوره رخوه د وجې نه به دا به نرم وي خو دومره نرم نه لکه څنګه چې محموسه رخوه وي ځکه چې هلته یو پکې جهر ده او جهر کې لږ سختي پروت ده مستعلیه مطبقه د وجې نه ښه فل ډک وي لکه 2 درجې تفخیم پکې پروت ده اسمات د وجې نه لږ ایساریږي او استطالات د وجې نه به اوږدوالی پکې منځته راځي دا د ضاد صفتونه دي بل صفت بل حرف ښه زا دا یادی که نه زا اوس زا ده بیرته همالته راځو مخې ته قطار جوړو صفات لازمه متضاده صفات لازمه غیر متضاده صفات لازمه متضاده ټول څو دي لس دي 5 به د 5 مقابل کې ودرو او 2 د منځ کې واچو ځکه دی خوای که دی خوای زاده کنه ها یو خواته د محموسه مجموعه شو بل خواته د مجهوره زا کم یو ده مجهوره ده زا مجهوره ده ځکه مجهوره ده چې محموسه نه ده ځکه مجهوره ده چې محموسه نه ده ځکه مجهوره ده چې د محموسه په مجموعه کې نشته فحث او شخص سکت چې موږ مطالعه کړه دا پکې نشته چې نشته لہذا چې شو مجهوره صحیح شو درېمه جوړې ته راځو دویمه جوړې ته په دویمه جوړه کې اجیدو که قطابته کې شته نشته لین عمر کې وایي نه شدت کې شته نه په توسط کې شته نه پوره سخت ده نه نیمه سخت ده پوره نرم ده نو نرم څه شي نرم څه رخوت دلته وګورئ دلته رخوه شو ښه درېمې جوړې ته راځو درېمه جوړه کې مستعلیه ده آفرین مستفله ده څلورمه جوړه کې منفتحه ده که مطبقه ده منفتحه ده منفتحه او په 5مه جوړه کې مثمته ده او په غیر متضاده کې صفیر صحیح شو صفیریه او تفشیم پکې ده نشته لینم نشته انحراف هم نشته
تقریر هم نشته بس بیا ختم شو نو نشته قلقله هم پکې لګورې نه ویې لټوئ ها نشته بعضې خلک پکې قلقله کوي که نه ښه خو اوس دې ته راځو ښه جهر خو موږ پېژندلی ده کوم حرف کې چې جهر راغلی وي د هغې آواز به څه کېږي سا بنده سا به څه آواز به څه اوچت وي آواز بندېدلو خبره نشته د آواز اوچتوالو د ټیټوالي خبره ده په وله جوړه کې آواز به جګ وي او سا به بنده وي په درېیمه جوړه کې نرم ده رخوت ده دا رخوت د وجې نه به آواز جاري وي او حرف به نرم وي دا هم لکه دوت په ځای باندې مجهوره هم ده او رخوه هم ده پوره نرم نه ده او نه پوره سخت ده ښه مستفله منفتحه د وجې نه ښه باریک ده او اسمات د وجې نه ایسارېدلو سره ادا کي او صفیر د وجې نه په آخر کې یو تیز آواز هم پکې راښکاره کېږي انزلنا صحیح شو زلنا دا چې ده نو دا صفیر ده او باریک چې ده ځکه مستفله منفتحه ده دا قوت چې غواړي ځکه چې مثبته ده آواز چې جګ ده مجهوره ده دا حرف کې چې لږ نرمي ده دا د رخوت ده بل را 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 په اوله مجموعه کې محموسه ده بیا مجهوره شو مجهوره ده صحیح شو مجهوره ده که نه محموسه کې نشته ولې نشته ته ووایه حمس مجموعه ووایه سکت نشته پکې ها وبهمه نور سره مجهوره ده دویمه جوړه کې شدیده ده نه رخوه درشته متوسطه ده اوله جوړه کې څه شی و مجهوره دویمه کې متوسطه او په درېیمه جوړه کې مستفله څلورمه کې منفتحه او مزلقه او بله کې انحراف او مکرر منحرفه انحراف بیا منحرفه راځي ښه منحرفه او مکرر دي کې اووه صفتونه راغلل پنځه لازمه متضاده راغلل او دو پکې لازمه خو غیر متضاده مجهوره متوسطه مجهوره د وجه نه او مقه خبره آواز به سوي جګ به وي او سا به پکې بند وي او توسط د وجه نه به نه پوره سخت او نه پوره نرم نه به آواز فورا بندیږي او نه به د خو په شان جاری کیږي بلکې دواړو په منځ کې به قرار لري مستفله منفتحه د وجه نه به دا باریک ادا کیږي او د مزلقه د وجه نه به د خپل مخرج نه زر ادا کیږي داسې زر به ادا کیږي لکه یو شی چې د خپل ځای نه څه کیږي خویږي او د انحراف د وجه نه د خیال د نه کولو د وجه نه به را نه به څه جوړیږي لام نه به جوړیږي دا احترازي صفت ده د نه به ځان ساتو که دلته د ځان ونه ساتې د راکه په ځای بیا دې لاکه وای لرګي ته بیا للګی وای صحیح ده که نه دقه شی ده دا منحرفه شو او د تکرار د وجې نه پکې مکرر ځکه ده چې تکرار پکې ده تکرار دا چې کدی که ته خیال ونه کوې ژبه مضبوط ونه لګوې ژبه در باندې ورپېږي او که ژبه دې ورپېدله نو د تکرار صورت به پکې پیدا شي د یو رانه به بلا راګانې جوړ شي او حقیقي تکرار دلته ممنوع ده حقیقي تکرار دې ته ویل کېږي چې ژبه کې رپرپی پیدا شي او شبه تکرار دې ته ویل کېږي ژبه ونه رپېږي بلکې آواز کې مشابهت پیدا شي چې ولا دلته خو دا حتی د ژبې د رپېدو سره زما د جامې مو سره کړپېږي رپېدل دي که نه او الرحمن کې اوس ژبه نه رپېږي
بلکې د ژبې د بیخ چې کوم ځای کې دا لګېدل دومره کلک لګېدلی چې هلته لږ تخنېدل پکې راځي خو خپله ژبه به رپېدلو ته نه پرېږدي نو ته غواړې چې د حقیقي تکرار نه ځان بچ کړې نو ژبه به رپولو ته نه پرېږدي چې ژبه درنه ونه رپېدله حقیقي تکرار بندیږي او شبه تکرار منځته راځي نو شبه تکرار چې د مطلوب عمل ده او حقیقي تکرار ممنوع عمل ده حقیقي تکرار نه به ځان ساتو او شبه تکرار باندې به عمل کوو لہذا دا حروف مجهوره هم ده متوسطه هم ده او مستفله منفتحه دونه خباري کده او مزلقه د وجه نه به زر ادا کېږي ځکه نور پورته ټول مثبته و دا پکې مزلقه راغله صحیح شو او په آخر کې چې ده نو انحراف ده چې انحراف یعنی د ژبې شانه مخې ته ژبه د خپل ځای نه ونه خوځېږي انحراف څه ته وایي اوړېدلو ته وایي بدلون ته وایي مایله کېدلو ته وایي د خپل مخرج نه لا مخرج ته مایله نشي د ژبې شا په دې کې دخیله ده که نه ژبې مخې ته را نشي را په ځای باندې به څه ادا شوي لام ادا شوي او په آخر کې چې ژبه به کلکه لګئ تر څو حقیقي تکرار منځته را نشي دوی ته ویل کېږي احترازي صفتونه دي یعنې دا هغه صفتونه چې دنه باید څه شی وشي ځان وساتل شي الی آخره اوس خو انشاءالله اوس هم که د چا غوږ نه یې خلاص که نه چا غوږ نه یې خلاص نو دا قلعي ورته وایي چې هغه پکې وسڅوئ که دواړو خواته نه څڅوئ یو خواته وسڅوئ چې د ونوځي درنه دا بېرته صحیح شو انشاءالله دا خو تر دې ځایه پورې شو دا زموږ او ستاسو درس او دا په دغه ترتیب باندې تاسو کولی شئ چې اوس دغسې چې تاسو کښېنئ جیم الف نه ونیسه تر یا پورې ولټوئ یقین په خدای وکړه صفات به هم داسې دړې وړې کړي چې خلک به درنه ماته خوب کې هم دغه صفات ضبطوئ خلک به حیرانه چې مور به حیرانه چې دا څه بلا باندې اخته شوي دا خلک مجهوره ده او رخوه ده او مستفله ده او منفتحه ده هغې خو نه پوهېږي دا څه شی دي او چا سره چې غم وي همداسې به کېږي دا دغه پړاو شو